ستا د مرګ په وخت کې د دنیا په کارونو پسې مه پریشانه کېږه او هم د خپل زاړه بدن په اړه فکر مه کوه، ځکه مسلمانان به هغه کارونه وکړي چې پر دوی لازم دي. لومړی ستا د بدن په اړه به خلق جامې درڅخه وباسي، غسل به درکړي، په کفن کې به دې وپیچي، له کوره به دې د نوي استوګنځي پر طرف چې قبر دی رهي کړي. یوازې دا نه چې ډېر خلق به دې په جنازه پسې سي، بلکې ډېر خلق به ستا د ښخولو دپاره خپل کارونه او دکانونه پرېږدي. ستا کورنۍ به ستا د شخصي او ځاني سامانونو څخه ځان خلاص کړي. دوهم، ستا د مالونو په اړه که د کورنۍ د مال او پیسو خاونده وه، نو به ستا کتابونه او ستا بکسونه، ستا بوټونه او ستا جامې او نور ټول هغه شیان چې تا استعمالول د دې دپاره په تا پسې خیرات کړي چې تا ته یې خیر در ورسېږي. خو دا دې په یقین سره درته معلومه وي چې دنیا او د دنیا خلق ستا په مرګ نه غمجن کیږي. دنیا او دنیوي ژوند، کاروبار او تجارتونه به تر تا وروسته پر هغه پخواني ډول لکه څرنګه چې وه هغسې به جریان لري. ستا کار او وظیفه به بل څوک پر غاړه واخلي. مالونه به دې په حلال ډول ستا وارثانو ته پاته سي، خو د مثقال ذرتن یا لږ او ډېر حساب به یې ته ورکوې. په تا پسې غم کول پر څو ډوله دي. هغه کسان چې د لرې دې پیژني هغه به وایي خوارکی مړ سو. ملګري او اشنایان به دې ورځ او دوې درپسې غمجن وي، خو بیرته به هغه خپلو قصو او خنداو ته رجوع وکړي. په کورنۍ کې به دې هفته او دوې هفتې، میاشت او دوې میاشتې، ان تر یوه کاله ډېره خواشیني پیدا وي، خو بیا به دې په کراره د یاداشتونو په ارشیف کې کښېږدي او هیر به دې کړي. د خلقو ترمنځ ستا قصه د غونه وه او پر دغه ځای پای ته ورسېده، او اوس دې حقیقي او واقعي قصه شروع سوه چې هغه د آخرت معامله ده. د دنیا منصب او رتبه، مال او جایداد، صحت او اولادونه درڅخه زائل او جلا سوه. کورونه او قصرونه، میرمنې او باغونه درڅخه پاته سوه. هغه د رښتیا ژوند دې شروع سو. ستا تر مرګ وروسته که خلق ستا صفت وکړي تا ته یې ګټه نه در رسېږي، او که خلق بد ووایي تا ته یې ضرر نه در رسېږي. اوس ستا قصه او معامله د آخرت سره شروع ده. خو پوښتنه دا ده چې تا د قبر او آخرت دپاره څه تیار کړي او آماده کړي دي، او که په خالي لاس ورهي. دا هغه پوښتنه ده چې فکر کولو ته ضرورت لري. نو اوس چې لا ژوندی او په بدن روغ یې، د فرضي او نفلي عبادتونو پر ادا کولو کوښښ کوه. پټ پټ خیراتونه کوه. د شپې لمونځ د یاده مه باسه. ښایي چې په دغو کارونو سره د الهي عذاب خلاص او پر جنت کامیابه سې.